السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به د بریزر استعمال حواله سره مون خبره کوم چې زنانه خپل سینو ته لګي د اوبرافن د ختمېدلو لپاره چې آیا دا په اسلام کې جایز دی او کنه جایز دی او د کوم زنانو لپاره د بریزر استعمال حرام دی. ان شاء الله ټول تفصیل به په دې ویډیو کې تاسو ته ملاويږي. کوشش کوم چې ډیر په اسان انداز سره تاسو دا مسله په ذهن کې راشي او ډیر په اسانو الفاظو سره تاسو زه په دې مسله باندې پوهه کوم. نو د ټولو نه اول د پردې متعلق تاسو ته یو څو خبرې کومه چې تاسو کله د پردې په مسله باندې پوه شئ نو د هغې نه وروسته د بریزر د استعمال حوالې سره به ستاسو دا مسله په ذهن کې بیا ډیره ښه په سمجھ کې راشي. نو راځو د پردې طرف ته. د پردې په باره کې الله رب العالمین خپل بندگانو ته خاص یو حکم را لګلی دی چې زنانو له پکار دي چې هغه خپل ځانونه پټ کړي، په ځان باندې پړونې راوارتي او خپله پرده هغه وکړي. او د قرنګ ځوانانو له پکار دي چې کله په نامحرم زنانه باندې نظر ولګيږي نو د اول نظر نه وروسته ډایرک خپل نظرونه ښکته کړي او هغې ته بیا نظر ونه کړي. نن سبا په معاشره کې دا تنګ او فیشني بولقې رایج دي چې د دې د وجې نه هغه پرده ښه ختمه شوې ده او هغه تنګې بولقې چې د هغې کې د زنانه هر اندام جدا جدا ښکاري. نو الله رب العالمین خو د پردې حکم کړی په ځای د پردې دا په معاشره کې نورم بېحیایي خورول دي او په دې پیشني بولقه کې چې دا تنګې بولقې خاص کر په دې کې زنانه که ډیر عمر والای ښایست جمال هم د هغې نه نو بیا هم د انسان توجه ځان طرف ته راګرځئ او د دې په ځای باندې دا ټوفۍ والا بورقې که دغه استعمال کړی شي نو په دې کې که ډیره حسینه زنانه ډیره کم عمره زنانه خو هغه شان نه ښکاري، د انسان توجه هغې طرف ته نه ځي. نو د ټولو نه اول خو دا پکار دی زنانو له چې هغه خپله پرده به حال وساتي او په ځان باندې داسې بورقې راوارتئ چې په هغې کې زنانه حیاناکه ښکاري په ځای د هغه بورقو چې د زنانه په هغې کې ښه بدن هغه خلکو ته ظاهریږي. او نبي صلی الله علیه وسلم د داسې زنانو متعلق فرمایلی دي چې هغه داسې تنګ لباس اغوندي چې د هغو اندامونه هغه پکې بهر ته راوتي او خلک ځان طرف ته مایله کوي. نو دغه زنانه به د جنت ته داخلېدل دا خو ډیره لویه خبره ده. د جنت بوی په دې باندې حرام دی او د جنت بوی د 500 کالو په فاصله باندې لرې خورېږي. نو دیو نه تاسو اندازه کوئ چې دا څومره یو قبیح عمل دی چې کله زنانه هغه فرده نه کوي او فردناکه نه. اوس راځو د بریزر د استعمال طرف ته. نو د بریزر استعمال د هغه زنانو دپاره چې د هغو اوبراپن په هغې سره ختمیږي نو بالکل په دې سره زنانه نورم حیاناکه ګرځي. دا بالکل بیا جایز دی. خو هغه زنانه چې هغه کم عمره دي او د هغې اوبرافن دومره نشته او د دې لپاره بریزر استعمالی چې خلک ځان طرف ته مایله کړي نو دغه زنانه لپاره دا حرام دي چې د دې په وجه باندې خلک ځان طرف ته مایله کوي. پاتې شي هغه زنانه چې هغه د دې لپاره استعمالی چې د هغې هغه اوبرافن ختم شي د دې په وجه باندې نو بالکل د هغو لپاره جایز دی. او بل تاسو ته ما مخکې وویل چې الله رب العالمین د پردې په باره کې زنانو ته حکم کړی دی. نو د بریزر په استعمال سره زنانه نورم فردناکه ګرځي. نو هغه زنانو له پکار دی چې بریزر استعمال کړي چې تر څو حیاناکه جوړې شي او په معاشره کې زمونږ حیا پیدا شي. نو انشاءالله مسلمانان به د دې وجې نه په ترقۍ کې روان شي. او نن سبا چې معاشره کې مسلمان کمزور هم دی د هغې مین وجه هم دا ده چې د مسلمانانو په معاشره کې بېحیایي هغه ډیره زیاته سوا شوې ده. د دې مسلې به زه تاسو ته په لنډو الفاظو کې اخره کې خلاصه ووایم چې ټول په مسله باندې صحیح پوه شئ. مسله داسې شوله چې زنانه له پکار دي چې خپله حیا وکړي. نو د بریزر په استعمال سره هغه زنانه چې هغې خپل اوبرافن په هغې سره ختموي نو بالکل جایز دی. زنانه په دې سره نور هم حیاناکه ګرځي خو په خلاف د هغې زنانه چې هغه په دې سره خلک خپل ځان ته مایله کوي او کم عمره زنانۍ د هغو دغه اوبرافن دغه قیسې مسې نه او د دې لپاره استعمالوي چې ځان طرف ته خلک مایله کړي نو دغې زنانه دپاره بیا هغه حرام ګرځي. نو انشاءالله تاسو به په دې مسله باندې پوه شوي وئ. نو اجازت راکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.